د کہانی شروعات د ایلیټ او دغه د لور د ریډلی نه کیږي. په دې وخت کې دغه دواړه د ډېر اهم میټینګ دپاره په خپل ګاډي کې روان وو. د ریډلی په دغه میټینګ کې هیڅ قسمه څه کار نه خو دې باوجود دا بهر ځای ته د خپل پلار سره تللی دې دپاره چې زما د مور د مرګ نه پس زما پلار ته خپل ځان یوازې محسوس نشي. په لاره کې د ریډلی چې کله د خپلې د مخ والدانو ته پام شي نو په دې سره هغه ځان ته سخته خفه شي چې په دې سره پلار ورله حوصله ورکول شروع کړي. دغه په دې عمر کې یوه عامه خبره ده په دې کې د خفګان هیڅ قسمه څه ضرورت نشته. په دغه وخت کې ناڅاپه ایجنټ ته کس رنګ راشي چا سره چې د میټینګ او هغه دته په موبایل باندې چغې شروع کړي. وایي دا څومره وخت وشو ته لا تر اوسه پورې نه راغلی چې په دې سره ایجنټ ورته باندې شروع کړي. په دې وخت کې ناڅاپه دغه د موبایل سیګنل لاړ شي او هغه رنګ کټ شي. هغلته کې زر تر زره د رسېدو په کوشش کې ایجنټ ګاډي له خپه ورکړي چې څه له وجې ګاډي په ډېرې تیزۍ سره په سړک باندې روان شي. د دغې سپیډ په دوران کې ناڅاپه د دوی د ګاډي مخې له یو ځناور راشي کوم چې په ډېرې تیزۍ سره دوی په خپل ګاډي باندې ووخي. دوی دغه ځناور د وجې خپل ګاډي په ډېره مشکله باندې راقابو کړي او پلار او لور دواړه د ګاډي نه روزي. پر ودو سره هغه دواړه حیرانه پاتې شي ولې چې دوی په ګاډي باندې څه عام ځناور نه بلکې هغه ته د لنډ نه په کتو سره دوی ته پته ولګي چې دا خو څه عجیبه غونته کې اس دی د کوم چې په سر باندې ښکر راختلی دی. په هغه کې د ټول نه د حیرانتیا خبره دا وه چې د هغه د زخمونه د سرې وینې په ځای باندې شنه وینه را روانه وه. ایلیټ د مخکې نه د میټینګ د وجې په پریشانۍ کې و او په دې سره د هغه په پریشانۍ کې نوره هم اضافه وشي. ایلیټ هغه مخلوق ته حیرانه ګوري چې اخر دا دې څه څیز. په دې وخت کې دغه اس ښکر ناڅاپه رڼا شروع کړي چې په دې سره ریډلي په ځان باندې پوهه نه شي او هغې ښکر له لاس یوسي. هسې څنګه په ښکر باندې لاس کېږدي نو د هغې د سترګو د وړاندې نه ټوله دنیا غیبه شي او هغې ته څه عجیبه غونده کې منظر وښکاري. هغې ته داسې لګي چې زه چېرته په بلې دنیا کې را داخله شومه. په دې کې ناڅاپه هغه د خپل پلار اواز واوري چې په څه سره هغه واپس په اوښ کې راشي. هغه ګوري چې پلار مې لګیا دی او په هغې اس باندې ښودلي دي. ریډلي پلار ته په چغو شي او د هغه دود ربلو کوشش شروع کړي خو هغه ودرېږي نه او اخر هله ودرېږي کله چې هغه ښه په پوره طریقې سره مړ کړي. ایلیټ د هغې اس لاش ځان سره په خپل ګاډي کې واچي او په ډېره تیزۍ سره هغه ځای ته ځان ورسوي چېرته کې چې د میټینګ و. هغلته کې په دننه ورتلو سره دوی د ټول نه مخکې د خپل ملګري نه معافي وغواړي او بیا چې کله دوی د هغه د هغه صحت په باره کې تپوس وکړي نو پته ورته ولګي چې هغه خو سخت بیمار دی. داسې بیماري ورته لګېدلې ده چې صرف د یو څو ورځو میلمه دی. ایلیټ په دې سوچونو کې چې په څه طریقې سره زه د خپل ملګري اوډیل سره سودا وکړمه او بل خوا ریډلي سره د هغې ښکر والا د اس غم وي او د هغې په باره کې سوچونه کوي. په دې وخت کې پلار ریډلي غسلخانې ته ولېږي دې دپاره چې لاړه شي او په شیشه کې د خپل مخ پاک کا. غسلخانې ته په ورته نه کېدو سره د دې په ځان کې یو داسې څیز ته پام شي چې دې په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. د هغې د مخ نه دانې په مکمله توګه باندې غیبه شوې وي او دا چې کله تولې ته پام وکړي نو په هغې باندې هم هغې د ښکر والا د اس د شنې وینې خاپونه. په دې سره دې ته احساس وشي چې د هغې اس په وینه کې جادو دی او هغه هره بیماري ټیک کولی شي. په دې کې د دوی په ګاډي کې کوم چې بار ولاړو درز غوبل پکې شروع شي د کوم چې دا مطلب و چې هغه اس واپس را ژوندی شوی دی. هغه په ګاډي کې دننه مسلسل په زورونه و دې دپاره چې دا ګاډي په منځ باندې وشلوم او بار ته ترې وځمه. په دې سره هغلته کې موجود ټول خلک ویریږي چې د هغه د راقابو کولو دپاره د هغه ځای له سکیورټي والا پې ډزې وکړي او هغه د ښکر والا اس یو پیره بیا مړ کړلی شي. په دې سره ایلیټ هغوی ته هغه د سړک والا واقعه بیان کړي. د پلار د خبرې نه پس ریډلي هم همت وکړي او هغوی ته رښتیا ووایي چې څنګه د دغې ښکر والا د اس د وینې د وجې زما د مخه هغه ټولې دانې لرې شوې. ایډیل د دې پورېدو سره حیرانه پاتې شي چې دا لا کوم قسمه مخلوق دی چې د هغې په وینې کې د هرې بیمارۍ علاج موجود دی. ریډلي هغوی له مشوره ورکړي چې موږ له پکار دي چې موږ د ځناورو والا اطلاع ورکړو خو ریډل په سختۍ سره ورته انکار وکړي او ورته ووایي وي که چېرې حکومت ته د دې مخلوق په باره کې پته ولګېده نو خامخا هغوی به دې بیا غلط استعمال کوي. څه وخت پس دلته کې هغوی ساینسدانان راغواړي چې د هغې د ښکر والا د اس د وینې د ټسټ کولو نه پس هغوی هم د دې خبرې اعتراف وکړي چې واقعي دا د انسان د هرې بیمارۍ علاج کولی شي. په دې سره ایډیل سخت خوشحاله شي او د مغز سره یې ساینسدانانو ته ووایي شاید به زر کې مالا د دې وینې انجکشن وکړي. په دې سره د ریډلي زړه په درزېدو شي وایي چې هغې ته اوس دا احساس شوی چې موږ د خپل لالچ د وجې په یو ډېر لوی مصیبت کې د راګیرېدو والو. د شپې په وخت کې ریډلي د هغې ښکرې والا د اس په باره کې مزید تحقیق شروع کړي چې په دې سره هغې ته د څه زړو کهانیانو په باره کې پته ولګي چې څنګه په پخوا زمانه کې څه خلکو د دې اسه د طاقت د حاصلولو دپاره هغه مړ کړ او بیا څه وخت پس دا چې کله واپس را ژوندی شو نو هغه ټول په ټوله خلک یې ووژل.
په دې سره د دې اندازه وشي چې د واپس در پاسېدو نه پس دا خامخا د انسان نه بدل اخلي. سلطنان چې کله دغه ښکر بالا د اس وینه اورډل ته شروع کړي نو په دې سره په حیرانتیا سره دغه طبیعت واقعي په ټیک کېدو شي. اوس هغه کس کوم چې صرف یو څو ګنټې مخکې د نصیبه کمزور او بیمار اوس ورته خپل ځان طاقتور محسوسیږي. خو دې سړي دغه د سترګو نه له لږ صفا ښکارېږي. هغه ډاکټر له حکم ورکړي چې څومره کېدی شي هغومره د ډېره نه ډېره وینه دغه اثر وباسي دې دپاره چې زه هر وخت همدغسې په طاقت کې اوسمه. ریډلي بار بار هغه خبرداری چې تاسو غلطه کوئ او هغوی ته د خپل ریسرچ په باره کې وایي چې چا هم د دې معصوم ځناور زندګۍ سره لوبې کړې دي نو هغوی ته چېرې هم د دې انجام ټیک نه دی میلاو شوی. خو بیا هم دې خبرې ته دغلته کې څوک هم غوږ کېنږدي. د هغې پلار ایلیټ هم د خپلې سودا او د پیسو په لالچ کې خاموشي اختیار کړې وه. د سره وایي چې ریډلي ترېنه هم سخته خفه وه. په دې کې ناڅاپه د دغې ټولې حویلۍ بجلي لاړه شي. اوس انسانانو په لاسو کې چې کوم مشینانو هغوی اوازونه شروع کړي د کوم نه چې هغوی ته اندازه وشي چې چېرته یو لوی طاقت موږ ته رانږدې شوی دی. بار چې څنګه خلک اسمان ته پام وکړي نو په هغې کې هغوی ته ساجبه غونده کرانه په نظر راځي. خو دې نه مخکې چې دوی نور په څه باندې پوه شوي یو بل طاقتور د ښکر بالا اس دغلته کې راشي کوم چې د مغ سړي په یو ساینسدان باندې حمله وکړي او خپل ښکر ترې نه هغه غاړه وباسي. دغه زر سکیورټي والا په هغه باندې ډزې شروع کړي. هغه دومره مضبوط وي چې یوه ګولۍ پرې هم اثر نه کوي. هغه په ډېر تیزۍ سره په خلکو باندې حملې کوي او په یو ګزار باندې راغورځوي. په دې سره په ټوله حویلۍ کې درز غوبل جوړ شي. ریډلي په دغه درز غوبل کې په خپل ګاډي کې کښېني او دغه ځای نه د تښتېدو فیصله وکړي. خو چې کله هغه د حالاتو په باره کې سوچ وکړي نو پته ورته ولګي چې اوس حالات د قابو نه بار شوي دي. ریډلي د موقع په ملاوېدو سره واپس بار ته روځي او د هغې ښکر بار د اس خواله ورشي چې په حیرانتیا سره هغه په دې باندې حمله ونه کړي بلکې د هغې خواله په راتلو سره هغه په مکمله توګه باندې پرسکونه شي. لږ ساعت پس د هغه ښکر هم رڼا شروع کړي د کوم نه چې ریډلي ته داسې ولګي وی که چېرې دا ما پیژني. خو څنګه هغه ظالمان په هغه باندې بیا ډزې شروع کړي نو په دې سره هغه واپس په غوسه کې راشي او د هغه ځای نه په منډه باندې ځان خلاص کړي. د دې هر څه باوجود د اورډل په لالچ کې ورته بار اضافه کېږي. هغه فیصله کړې وي که چېرې موږ ته یو د ښکر بالا اس میلاو شو نو دې دا مطلب شو چې د نور ملګري به هم په هغه ځنګل کې موجود وي. هغه د ښکاریانو یو مضبوط ټیم جوړ کړي او هغوی سره ځنګل ته تلو منصوبه جوړه کړي دې دپاره چې موږ د ده ملګري هم ګیر کړو. ریډلي هغوی په جلا جلا کې رامنې کوي په دې تمه باندې چې هغوی به زما دا خبره ومني. خو اورډل سره د دې پلار هم د دې په خبرې باندې عمل ونه کړي او هغوی سره یې لاړ شي. بل خوا د اورډل زوی شپډ هم د ښکر بالا د اس وینه حاصله کړې وه او د هغې د چبرو نه پس داسې پوډر یې جوړ کړو چې په میز باندې ځان ته کېږدي او د پوزې په ذریعې سره په خپل وجود کې ور داخل کړي د دې دپاره چې زما هم په وجود کې طاقت راشي. لږ غوندې وخت پس دغه په وجود کې عجیبه غوندې کې تبدیلي راتلل شروع شي. د هغه سترګې رڼا شروع کړي. بل خوا په ځنګل کې په اورډل او دغه په ښکاریانو باندې ناڅاپه حمله وشي ولې چې په هغه ځنګل کې په تکې تورې تیاره کې بل ها د ښکر بالا اسونه موجود او پټ په پټه به په دوی باندې حملې کولې. په لږ ساعت کې دغه ټول ښکاریانو وژلي شي او ایلیټ او اورډل په ډېر مشکله سره خپلې حویلۍ ته په منډه باندې ځانونه راورسوي. خو خطره په ځنګل کې پاتې نه وه بلکې اوس د دوی کوره پورې راغلې وه. په حویلۍ کې دننه د طاقتور د ښکرونو والا اسونه چې څنګه را داخل شي نو په دې سره اورډل ډېر د لاسه هغوی سره په نرمۍ باندې د خبرې کولو کوشش شروع کړي. خو څنګه هغه د هغوی ښکر له ګوتې د وړو کوشش وکړي نو په دې سره بل پې د شا د اړخه حمله وکړي او ایډل هم په هغې ځای باندې ملټ وغورځوي. ریډلي د دې هر سره ختمولو دپاره د هغوی وړوکی زوی د هغوی خواله یوسي دې دپاره چې د خپل بچي په لیدو سره د هغوی د غوسه لږه غوندې ختمه شي او دا ځای پرېږدي. خو هغې ته لا پته نه وه چې ډاکټرانو اوس یوه غټه غلطي کړې ده. هغوی د هغې وړوکې غوندې د ښکر بالا اسه د خپل لالچ د لاسه ښکر یې کټ کړی او چې کله دغه مور پلار ته دا پته ولګي نو په دې سره هغوی په دومره غوسه کې راشي چې دا ځل بیخي بې قابو شي. اوس دا حویلۍ نه په مکمله توګه باندې د جنګ میدان جوړ شي او شفټ هم د هغې وینې د وجې ورته واره په بدلېدو د لږ غوندې طاقت په ملاوېدو سره هغه خپل نوکرانو ته اعلان وکړي چې زه به درې دنیا ټول په ټوله د ښکرو والا اسونه ختموم او د هغوی وینه به حاصلوم د دې دپاره چې زه د هغې وینې په ذریعې سره دنیا د ټول نه طاقتور انسان جوړ شم. د دومره غوسې باوجود د ښکر والا د اس پلار چې څنګه د ریډلي خواله راشي نو هغه په مکمله توګه باندې پرسکونه شي. داسې لګي که چېرې د هغه په دې باندې دا د نصیبه یقین خو لالچي شفټ د دې موقع د فایدې په اخیستو سره پړې راواخلي او هغه د ښکر والا اس کلک کلک وتړي. ریډلي د هغه د درولو کوشش وکړي خو هغه د طاقت او د غرور په نشه کې د چا خبرې اورېدو ته هم تیار نو. هغه اوس هم بار بار دا خبره کوله وي که هر څه وي زه به د دنیا د ټول نه طاقتور انسان جوړېږم. څه وخت پس ایلیټ ته هم احساس وشي
چې زما د خاموشو د لالچ هم د دې خرابو حالاتو په پیدا کېدو کې هم غټ لاس دی. هغه د خپل لور د ریډلي نه معافي وغواړي او ورسره دا ورته هم وایي وی بچي ما له ستا خبره په اول کې اورېدل پکارو. په دې سره د پلار د لور په سترګو کې اوښکې راشي خو خطره لا اوس هم ختمه نه وه. شفټ چې څنګه په هغوی باندې دوباره د حملې کولو کوشش وکړي په دې وخت کې یو غټ د ښکر والا اس د خپل پړي د شنولو نه پس په خپل پوره طاقت سره په شفټ باندې حمله وکړي او صرف په یوې جټکې کې هغه داسې اوچت راخلاص کړي چې څه د وجې هغه هم په هغه ځای کې د خپل لالچ او د غرور د لاسه هم په هغه ځای باندې هلاک شي. خو ورسره په دغه جګړه کې ایډیټ هم سخت زخمي شوی و. هغه په ځمکه باندې پروت و او خپل اخري ساګانې اخیستلې. ریډلي په جلا جلا کې د خپل پلار خواته کېني چې ایډیټ ورته د خپل مرګ نه مخکې اخري خبره وکړي. بچي زه مرګ نه مخکې صرف دا معلومول غواړم چې کله تا د ښکر بالا د اس ښکر له ګوتې یوړې نو تا څه ولیدل چې په دې سره ریډلي ورته ووایي ما دغه اسونه دنیا ولیدله ما د هغوی درد محسوس کو او دې سره ما پکې د مور اواز هم واورېده. په دې سره د ایلیټ په مخ باندې خندا راشي او په خندا کې دغه ساګانې بندې شي او د لور د وړاندې نه مړ شي. په دې سره د ریډلي زړه مات شي خو په دې وخت کې د هغې یو عجیبه منظر ته پام شي. د هغې وړوکي د ښکر بالا د اس مور او پلار را وړاندې شي او خپل پوره طاقتونه را یوځای کول شروع کی چې د خپل ښکرونو په جنګولو سره د هغې نه جادویي رڼا را شروع شي. د رڼا طاقت تر دې حده پورې وي چې هغوی پې د خپل زوی کټ شوي ښکر هم سم کړي او بیا چې کله هغه رڼا د ایډیټ په زخمونو باندې پروزي نو په دې سره هم په مزه مزه باندې ټیک شي او هغه اوس یو ځل بیا ساه اخیستل شروع کړي. اوس ایډیټس هم هغه هر څه لیدی شو کوم چې ریډلي لیدلو. هغه د یوې غټې غلطۍ نه پس خپل لور کلکه ځان ته راتر غاړې باسي ولې چې هغه ته اوس دا پته لګېدلې وه چې په دنیا کې اصل طاقت لالچ نه بلکې هوښیارتوب او ساه لرونکو سره همدردي ده. که چېرې تاسو هم د ښکر والا اس ووینئ نو تاسو به ورسره ملګري کېږئ او که نه هغه کار به ورسره کوئ کوم چې ورسره د ایلیټ ملګري اوډیل وکړو. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.